بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله مسلمانانو ته د مسلمانانو د خیر لپاره داسې موسمونه برابر کړي دي چې مسلمانان وکولی شي د کم وخت په نتیجه کې د کم عمل په نتیجه کې ډیر زیات اجر او ثواب لاسته راوړي. د هغو موسمونو له جمله څخه موږ تاسو ته الحمدلله 10 ورځې د ذوالحجې را روانې دي. دا 10 ورځې د ذوالحجې دا د ټول کال له ورځو څخه بهترینې او افضل ترینې ورځې دي. دا هغه ورځې دي چې په دې باندې الله جل جلاله په قرآن کې قسم خوړلی. الله سبحانه وتعالی فرمایي والفجر وليال عشر. الله جل جلاله وایي زما دې په سحر باندې قسم وي او زما دې په دغه 10 ورځو د ذوالحجې باندې قسم وي. دا قول د اکثرو صحابه کرامو او د علماو ده چې وليال عشر له دې نه 10 ورځې د ذوالحجې مراد دي. 10 ورځې د ذوالحجې هغه ورځې دي چې په دې کې مسلمانان تقریبا ټول هغه اساسي ارکان، ټول هغه اساسي اعمال د حج ادا کوي او همدارنګه په دې کې روژې هم نیولې کیږي، په دې کې عبادتونه هم کیږي، په دې کې عمرې هم کیږي. یعنی د دې په خاطر دا اهمترین او مهمترین ورځې دي چې په دې کې تقریبا د دین ټول اعمال رايوځای کېدلی شي. هر عمل هغه په نور ورځو کې نشي یوځای کېدی، لیکن په دې کې هغه ټول د مسلمانانو هغه اساسي اعمال هغه په دې کې راغونډېدلی شي. د دې وجې نه په صحیح بخاري کې حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي عمل په دې 10 ورځو کې دومره اهمیت او دومره فضیلت لري چې هغه د ټول کال په یو ورځ کې هم نه لري. نو د دې په خاطر موږ د ټول مسلمانانو څخه دا خواهش کوو چې تاسو په دې 10 ورځو کې نهایت کوشش د نیک اعمال وکړئ. صحابه کرام په دې 10 ورځو کې راوتل د باندې بازار ته، کوڅو ته، مختلفو ځایونو ته او په لوړ اواز سره به تکبیرونه ویلي او هغوی به دغه خلکو ته ور یادول چې هغه مهمترینې او افضل ترینې ورځې د الله جل جلاله را رسېدلې دي. نو یو مسلمان کولی شي چې د دې فرصت نه په استفادې سره ډیر څه لاسته راوړي. کوشش وکړئ چې په لوړ اواز سره په کورونو کې، په بازارونو کې، په دفترونو کې دا تکبیر ووایي: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. مختلف الفاظ راغلي، کولی شي چې دا په لوړ اواز سره ووایي تر څو ټول دنیا ته معلوم شي چې مسلمانان څومره د الله جل جلاله توحید بیانوي، د الله جل جلاله څومره اهمیت لري د دوی په زړه کې. همدارنګه کوشش وکړئ د خپل وس مطابق چې په دې ورځو کې روژې ونیسئ. که هر ورځ نشئ نیولی، یو ورځ بعد ونیسئ. که یو ورځ بعد نشئ نیولی، 2 ورځې بعد ونیسئ، خو دا فرصت له لاسه مه ورکوئ. همدارنګه کوشش وکړئ څومره هم چې ستاسو له وسه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې درود ووایئ، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې په ما باندې یو وارې درود وویلې دی باندې به الله جل جلاله 10 وارې رحم وکړي. همدارنګه د قرآن شریف تلاوت مه هیروئ، ذکر کوئ او کوشش وکړئ د ځان لپاره یوه ښه توښه برابره کړئ د آخرت د ورځې لپاره. دا هغه ورځې دي چې دا په حقیقت کې د مسلمان په ژوند کې ډیر کم کرته تکراریږي. الله جل جلاله دې اول ما ته بیا تاسو ټول ورونو ته توفیق درکړي چې د دې فرصت نه صحیح ګټه پورته کړي او د خپل آخرت لپاره د خپل د میزان تله او د نیکو اعمالو تله ډیره درنه کړي. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو که غواړئ چې زمونږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو لطفا زمونږ دا صفحه لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شریک کړئ.